سلام، وخت مو بخیر. په ما راړوم د نن ورځې مهمه او وروستۍ خبرونو ته. د کابل ښاروالۍ له بودیجې څخه د 462 میلیونه افغانیو په لګښت د کابل ولایت مقام مخې ته د موټرونو د تګ راتګ هوایي پله د جوړولو چارې پیل شوې. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه پل چې 215 متره اوږدوالی، 18 متره سور، 8.8 متره لوړوالی، 8 استحکامي پایې او 402 متره اوسپنیز کانکریټي دیوال لري، ټاکل شوې ده چې د رغولو چارې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې بشپړې شي او په ګټه اخیستنې سره به د ترافیکو ستونزې تر ډیره بریده حل شي. د یاد پله د چارو پیل مراسمو ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل روان کال د کابل ښاروالۍ له لوري 258 پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. له اقتصادي معاونیت څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي نن سه شنبه کابل ښار ولایت مقام ته څیرمه د موټرونو د تګ راتګ په موخه د یوه هوایي پله د جوړولو چارې پرانیستل شوي چې 462 میلیونه افغانۍ لګښت به ورباندې وشي. خبرپاڼه کې راغلي د دغه پله د جوړېدو چارې به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړې شي. په مزار شریف ښار کې د الیاف المدینې په نوم یوه نوې فابریکه د نږدې $1 میلیون په شخصي پانګونې سره پرانیستل شوې چې په ورځ کې به تر 15 ټنه مصنوعي پنبې د تولید ظرفیت لري. د یادې فابریکې مسؤل محمد یوسف غپوري ویلي چې دغه فابریکه د شخصي پانګونې له لارې جوړه کړې او په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابره کړې چې په ورځ کې به 15 ټنه پنبه پروسس او تولیدوي. او وروستی خبر مو هم د روان کال له پیل راهیسې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 26 نوي مخابراتي سایټونه فعاله شوي. د یاد ولایت مخابرات او معلوماتو ټکنالوژۍ رئیس محمد یوسف رهنما وویل چې یاد سایټونه د مرکز پرسکوپ په ګډون په سانبند، دولینه، مرغاب، چهارسده، دولتیار، ساغري، لعل و سرجنگل ولسوالیو کې فعاله شوي. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو همدومره وو. تر بیا ښې چارې.